د آزاد کوین د اسلامیک سټیکینګ یا اسلامي سټیکینګ په اړه تازه خبر. سلامونه دوستانو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ټول به درته روغ جوړ او صحت کړي پرتن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو د آزاد کوین د نوې اپډیټ په اړه معلومات ترلاسه کوئ چې هغه معلومات چې هغه په نورو پروژو کې یا دې ته ورته پروژو کې نشته، مګر یوازې د دې پروژې مالک تیموري صاحب په دې باندې وتوانېده چې خپل اسلامي هیواد او خپل اسلامي ټولنې او خپل اسلامي وګړو ته یو داسې سیستم رامنځته کړي ترڅو د هغه په واسطه خپل افغانان وکولی شي، نه یوازې افغانان بلکې اسلامي ټولنه، اسلامي وګړي، مسلمانان په دې باندې وتوانېږي چې له یوې پروژې څخه په کامله معنا په سوچار ډول حلاله ګټه ترلاسه کړي. نو دوستانو، اسلامي سټیکینګ چې دی په دې کې به ګټه او تاوان دواړه موجود وي. دلته به مشتری ته یا یوزر ته ګټه د پروژې د عوایدو مطابق، څومره چې پروژې ته ګټه راتله د هغې مطابق به مشتری ته ګټه ورکول کېږي، او څومره چې پروژې ته تاوان راتله د هغه مطابق به مشتری تاوان قبلوي. نو په دې طریقې سره هغه د سود یا د هغه ګټې چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي د هغې مخه ونیول شو. دا چې په آزاد کوین کې دوه ډوله سټیک موجود دی، یو سټانډرډ سټیک دی او بل چې دی اسلامیک سټیکینګ چې اوس نوی اپډیټ منځته راغی. په سټانډرډ سټیکینګ کې هم څه مشکل نشته، هغه سټیکینګ هم تاسو کولی شئ چې سټیکینګ وکړئ. هغه هم د ډیرو پوښتنو د ډیرو څیړنو وروسته هغه برخه فعاله شوې ده. د اسلامي قوانین دا هم په نظر کې ورته نیول شوي دي، خو بیا هم د خلکو سره مختلف ډوله پوښتنې پیدا کېدې، په ذهن کې مختلف ډوله نظرونه وو، شکونه وو، مختلف ډوله نظریې وې. نو تیموري صاحب په دې باندې وتوانېده چې د خلکو او د اسلام د قوانینو د اصولو د غوښتنو مطابق یو نوی اپشن چې په نورو پروژو کې تر اوسه نه دی رامنځته شوی هغه رامنځته کړي. نو زموږ وطن او زموږ مسلمانه اسلامي ټولنې او د آزاد کوین او همدارنګه زموږ هیوادوالو ته د مبارک وي چې په دې پروژه کې اسلامي سټیکینګ یا اسلامي برخه رامنځته شوله. زموږ لپاره ډېر د ویاړ ځای دی دا چې په نورو پروژو کې دغه برخه نشته. یوازې تیموري صاحب په دې باندې وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره په آزاد کوین کې په یوه داسې پروژه کې چې په نورو پروژو کې دغه برخه نشته مګر یوازې سټیکینګ دی، خو ده په دې باندې وتوانېده چې دواړه برخې پکې رامنځته کړي، یو سټانډرډ سټیکینګ او بل د اسلامیک سټیکینګ په نوم برخه رامنځته کړي چې کوم غواړئ تاسو په هغه کې کار وکړئ. دواړه انشاءالله د اسلام سره په ټکر کې نه دي، خو که چېرته څوک غواړي چې یوازې په اسلامي سټیکینګ کې کار وکړي، خپل د سرمایه ګذارۍ مطابق په د پروژې د ورځنۍ عوایدو مطابق څومره ګټه چې پروژې ته راتله د هغه مطابق ګټه واخلي، او څومره چې تاوان راتله د هغه مطابق تاوان واخلي. نو دغه سیستم یې رامنځته کړ. بیا هم د ټولو مسلمانانو ته زموږ هیوادوالو ته د مبارک وي چې دغه نوی اپډیټ چې په دې سیستم کې منځته راغلی، انشاءالله په راتلونکي ورځو کې مهم تغیرات او مهم اپډیټ نور هم را روان دي چې دغه به انشاءالله د اسلامي اصولو د اسلام په چوکاټ کې او د خپل فرهنګ او د ټولنې مطابق به په دې پروژه کې اپلای کېږي او خلک به له دې څخه څنګه کوي اقتصادي ازادي خپلوي او ګټه به له دې څخه کوي. نو دوستانو، راځو چې څنګه کولی شو موږ اوس په آزاد کوین کې اسلامیک یا اسلامي سټیکینګ وکړو. د هغې لپاره به تاسو دوستانو لاړ شئ، دې ځای ته به راشئ، اکټیو سټیک په دې بټن باندې، په دې کونج کې دغه بټن چې تاسو ګورئ په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو دې ته راتلی شئ، او د هغې نه وروسته که چېرته تاسو راشئ دې برخې ته په دې بټن باندې کلیک وکړئ او بیا سټیکینګ ته لاړ شئ، بیا به هم تاسو همدې ځای ته راشئ، او یا که چېرته تاسو په دې پروفایل بټن باندې کلیک وکړئ د هغې نه وروسته تاسو راشئ سټیکینګ برخې ته په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به هم تاسو دې ځای ته راشئ. نو کومه لار چې تاسو ته اسانه وه همغه لار تاسو کولی شئ راشئ دې ځای ته. په دې کې تاسو یو ګورئ سټانډرډ سټیکینګ دی چې دلته هر څه د اډمن له طرفه کنټرولېږي، ګټه چې دی ګټه د معلومې فیصدۍ له مخې ورکول کېږي، خو دا چې د خلکو مختلف نظرونه او مختلف اندېښنې وي د هغوی لپاره تیموري صاحب په دې باندې وتوانېده چې یو داسې بل سیستم منځته راوړي چې هغه کې به ګټه تاوان د پروژې د ګټې او تاوان مطابق مشتري ته ورکول کېږي. نو په دې کې دلته تاسو ته واضح ویلم دي چې نو ګرانټډ ریټرنز both profit and loss possible performance based returns. نو دلته ګټه تاوان دواړه سره تړلي دي، هم به ګټه وړي او هم به تاوان وړي. بالکل 100% د سود څخه موږ تاسو لرې پاتې شو. دا چې موږ تاسو ټولنه اسلامي ده، موږ تاسو مسلمانانو، الله تعالی دې موږ تاسو له سود نه وساتي، موږ تاسو په هغه ډول ګټه کوو، په هغه ډول به پیسې کړو چې هغه حلال وي او د اسلام د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې وي. نو تیموري صاحب ته د الله تعالی اوږد عمر ورکړي، الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي، پروژه دې لا
د بریاو څخه ډک کی، الله تعالی د برکت پکې واچوي. نو راځو اوس د اسلامیک سټیکینګ برخې ته. په دې اسلامیک سټیکینګ سلیکټ اسلامیک موډ دغه بټن کلیک کوو. دغه نه وروسته راځو دغه پول چې ګوره دغه به سلیکټ شوی وي. دغه نه وروسته به ایرلی پلان په دې بټن باندې کلیک وکړئ. نو په دې کې به تاسو مینیمم اماونت چې د 15000 کوینونه دي، نو زه اوس فعلا 11650 کوینونه لرم، زه غواړم سټیک کړم. نو دلته به تاسو هغه اویلیبل چې تاسو څومره کوینونه وي هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. نو بیا په اسلامیک سټیک باندې کلیک واخلم. دوستانو به هم یادونه کوم چې په اسلامیک سټیکینګ کې ګټه توان دواړه شته دي، دواړه ته باید موږ څه غاړه کېږدو تر څو موږ د سود څخه کامله منابت شو. نو ګټه توان به د پروژې د ګټې او توان مطابق مشتری ته ورکول کېږي. څومره چې پروژې ته ګټه راتله هغه ګټه به په ټولو مشتریانو تقسیمیږي، دی به د خپل د سرمایې مطابق ګټه اخلي. او څومره چې پروژې ته توان راتله د ورځې یا په کومه کې چې د ګټه ورکوي یا توان ورکوي هم مطابق به بیا مشتری چې کوي همدغه توان قبلوي ځان سره. نو بیا به لاړ شئ تاسو په اسلامیک سټیک باندې به کلیک وکړئ چې تاسو دغه سټیک ولګېږي. نو دغه د بالکل سکسس سټیک څنګه شو. اسلامیک سټیک مې هم په دې پروژه کې یو دانه وکړ. الله تعالی دې دغه سټیک له برکتونو ډک کړي او د تیموري صاحب په عمر کې د الله تعالی برکت واچوي چې د یو اسلامي فکر، اسلامي اپشن یا اسلامي لاسته راوړنه، حلال انکم یا د حلال عوایدو لپاره یو اپشن په دې پروژه کې ځای پیدا کړ. نو دغه د لومړنی سټیک چې ما وکړ په اسلامي سټیکینګ کې مې وکړ. دوستانو دغه ویډیو تاسو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تاسو کوشش وکړئ هم په اسلامیک سټیکینګ کې سټیک وکړئ او که چا غوښتل چې نه په سټنډرډ سټیک کې سټیک کوم هغه به انشاءالله هم له سود نه او یا له تاوان نه یا له هغه څه نه چې هغه موږ تاسو ته اسلام اجازه نه راکوي د هغې نه به لرې وي. نو ستاسو خوښه ده که تاسو په اسلامیک سټیکینګ کې سټیک کوئ هم اپشن لرئ او که په سټنډرډ کې کوئ بیا هم تاسو اپشن لرئ. دوستانو ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ هم پرې وکړئ او که بیا هم له چا سره کومه مشکل پوښتنه وي کولی شئ له ما سره په ټلګرام، یوټیوب او همدارنګه په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ. نو دوستانو د دې آزاد کوین لینک به تاسو را د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شریک کوم، د ویډیو په کمنټ کې به هم شریک کوم. که شته اوس اکاونټ نه وي جوړ کړی نو لطفا کمنټ ته یا زموږ ټلګرام چینل ته یا ما څخه په شخصي کې تماس ونیسئ، تاسو به زه لینک درکړم، زما په پروفایل باندې اکاونټ جوړ کړئ. ډېره مننه.